یاره دا ځمکه مې اغستې ده او پیسې رانه پرې ډېرې لګي. اوس ما ته زه د اړیم نشم کولی، بېچاره دا لاس مې خوږ دی. خو زه یم چې دا مې مزدورانو ته ورکړی په یوه ورځ کې به یې راته خښتې راغونډې کړې وې، د لانجې نه به خلاص شوی. دغلته یو هلک دی، یو دوه هلکان دي، یو نوم بختیار دی، یو لالي دی. زه یم چې دې سره خبرې وکړم نو څنګه وایي دا خښتې په ټیکه ورکړم که پیسې مې ورکړې او که نه هغومسې کار پسې مري، کار نشته، روزګار نشته، کرونا راغلی کار نشته. بو به ځم او دا کار ورته ختم کړم، که پیسې راسو شوې ور به یې کړم او که نه وي بس تېرېږه تې. سلام علیکم. وعلیکم سلام. لالي ښه بختیار ښه جوړې سترګې ښه قلاري راښه ته راکوشي. لکه لالي زه تاسې ګرځېدم ته دا چېرته یار خپه په ناسې ولې کاروبار دې نشته که څنګه؟ ولې په غم را سره اوښتېدلې چې ته ما سره پسې خپه په غم د سره نه اوښتېدلم. زما کور کې کار و، ما له کار به هڅه وکړې، پیسې هم تاسو ته بچت شیا شم، وزګار ګرځې دي کوڅو کې او مالې زما خښتې دي هغه به م راته راغونډې. څوک ستا خښتو سره اوس په غم باندې واوړي بوډا؟ بس په غم ورسره واوړېږې خو دا کار راته ختم کړې. څنګه م خوښه ده؟ بس ستا خوښ و نو راځه چې پرې واوړو. صحیح شو په دواړو سترګو. هو که نه دغه کار دی، راځئ چې دا ختم کړو. راځئ بس دغه خښتې دي، دومره کار نه رسېد، لږ کار دی معمولي غوندې، بس زر زر یې ختموئ. بس دا خښتې ټولې یو ځای کړو. دا هغه کونج کې به دا ډېره کوئ. صحیح ده یاره بختیاره راځه چې ورسره په غم باندې واوړو. راځه بس ځئ کار شروع کړئ. په غم ورسره واخلو. دا ټیکهدار سره په غم باندې دې نه نه کار کوم، څه خبرې بیا به وروسته پیسې راکوي او که نه، خو پاتې راځه دا کار دله ده. بیا کله ختمه یاره؟ په غم به در سره واوړي خو موږ خو رالو که نه یاره. دغه لږه خښته ده، دا ختمه کړي بیا درته پیسې درکړم. په دواړو سترګو بس د کار به شروع کړو. بس تا ته پته دویمه ورځ هم ده. زه چای راوړم او تاسو ته ختم بس ته دغه کار وکړه ځه. څنګه دا به دې اوس په ټولې په ما راخطا کړی. ما بیخي کار ته ګوره فکر به راباندې کومه بیخي تا کې انسانتوب نشته. بیخي ګوره ورته که نه خو څه کوې نو خپله دې ځان په غم اړولی. دا وګوره ډېر خبرې مه کوه، ګډ سړی کار کوه، په غم در سره بیا وړېږه ما. یاره بختیاره دې ټیکهدار سره په غم واوړېږه، ته ورته اواز وکړه که نه کار ورځې کېږي چې کار په منګکۍ منګی خره لیدلی وي، پیسې موږ ته نه راکوي، که راځه ته دې قاضي ته بس نه پیسې دې رالو. ټیکهدار صاحب په غم ته دا دلته ځان پټ کړی دی. زه خو ما دمه برابروله، څنګه چل دی کارم ختم کارم خلاص کړی، جوب ته لاس کوه او ما د ځانه خلاصوه. داسې کار دی، پیسې دې در کوم منکر پې نیمه نشته راسه بس جوب ته لاس کوه ما د ځانه خلاص کړی. لکه پیسې راسه نشته، سبا راشئ، سبا اول تاریخ دی رمیاشتې او ما شلمه، خو پیسې به له درکړمه که نه. پیسې مېسې نغدې راوباسه ځکه چې دا وګوره ملا مې په دسمال تړلې. پیسې مېسې راوباسه چې کار ختمېږي. په دې کاڼي باور کوې که نه چې اوس راته یو هم نشته، سبا راشئ او پیسې به درله ختمې کړمه. بیخي دویمه دغه درته څه منه ما وړه سبا پوره پیسې راکوه. لکه نشته راسه وجنې مې نه به دې کوو راباندې کار. کاڼې راولو دا سر مې ول مې که دویمه کاڼې نه کېږي. موږ نه کولو، اول نه به دې ویلي وو چې پیسې راسره نشته دی نو موږ به زما خو په تاسو زړه وکړو، ما زړه درد وکړو، ما کار یې نشه بېچارهګان راوستئ کار مې بس اوس را سره په غم اوښتی نو موږ له پیسې راکوه، موږ د ځانه خلاصوه. داسې کار وکړو نه منمه د یوې بجې پورې صبر راته وکړئ، پیسې له زه خپله کور ته درنم او قدر مې نه وړلې بیا چې څه کوئ دا کار دله بیخي نه منمه. پیسې راوباسه او نشته راسه وروره، یوې بجې پورې صبر راته وکړئ. بختیاره وبال دا ټیکهدار د یوې بجې پر به صبر کوم، ګوره خوا ده درته صبر نه کومه زه نه لاړم. ځئ ورشئ زه مخې ته داسې په ننجو السلام علیکم ټیکهدار صاحب، بخیر. وعلیکم السلام، بخیر ښه جوړ. ټیکهدار صاحب په غم در سره وړېږم، فکس یوه بجه ده
او دا د بانګونه مې ویل کېږي او جوب ته لاس کوه او موږ دواړه د ځانه خلاصوه ولې وروره کار هم کړی خو پیسې نشته چې وشو زه خپله کور ته دوړم دا کار نه منم ښه دا پیسې راکې او که نه یې راکې دا راته ویوه پیسې راسه نشته دی پیسې چې پیدا شوې دواړو پې حق دی بختیاره دا په دې نه پوهېږي درته دې زه لیکه راتاوم ښه په صحیح زه دا لیکه راتاوه کړم ښه بختیاره تا د چا نه کړه خطا وکړه دا مې زه د ټیکهدار نه تاوه دې لیکنې نه راووتلې په دې غورګو کې نه یالکه دې ولم نه دې ټیکهدار سره په غم تا د چا نه کړه تا د چا نه کړه یالکه تا د چا نه کړه یالکه داسې کې پیسې راځي منه پیسې راسه نشته راسه وجنه مې تو ګوره سبا راځم ته پرېږده ما سبا ته به ورته ګور پیسې دې وي څه وجنې خو زه لاس اخلم سبا راځم او په غم درسره وم لا 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 ده دي خاصة الصورة قاضي بخير اجازه قاضي صاحب ته یو خبره کوم قاضي صاحب ته څه خبره ده د مصرفي ما پرې دې نت قاضي صاحب ته ټیکادار دی په غم وسره وړي خو موږ وسره 3 ورځې کار کړی دا پیسې نه راکړي دا به څنګه رااله الو دا زنګ به زه درته وروسته وایم زه اوس مصرفي مالک سمه ده دلته د ځمکې لانجې ډېرې دي جنجالونه ډېر دي صحیح ده زه صحیح شو خدای پاک قاضي صاحب درته یو ټیکادار دی په غم وسره وړي 3 ورځ ده او کار مو سره کړی پیسې نه راکړي نو چې ورسره ګوته راته ویوه دا ښایسته باډي ولیده نو باډي خو ستا یې لیدلی زما خو نه لیدلی تاسو چې کار کوئ هغه سړی مالدار دی غریب به یې هغې سره به وس نه پیسې به نه نه ښه مالدار یې دوسه غټې کارخانې دي ورسره هلته د خښتو بټیګانې دي ورسره ښه صحیح په غم اوښتې دی پیسو سره نو ولې نه یې درکوي څه لپاره یې نه درکوي څه وایي پکې وایي نه راکوي وایي زه یو بانې مانې کوي بس نه خبرې خو معلومې کار تاسو ورته کړي خو دا وګوره د زموږ حالات ته ګورې نه بس صحیح ده زه به ورته ویم دا کور یې چېرته ده ادرس یې راته راکړه که ظلم تاسو سره کوي که نه ویې وژنئ مړې کوي که تاسو سره باید څه وکړو ما سره کسان شته زه در سره لیږم د دولت نه به نه یارېږي د سکر نه به نه یارېږي سمه ده زه در سره یم باډیګاټان تاسو سره ولیږم نه مننه باډیګا بس وال پیشه مو پیشه په غم ورسره وړي چې به بس کلی وې د سره په غم باندې وړي ټیکادار صاحب څنګه چل دی بخیر ښه وایي ځوانانو پیسې میسې خو نه راکړې که نه اوس ورځه پې د خدای لپاره ما مه وژنئ زه به درته پیسې درکړم ما دې کوی نه وباسئ زه خو ماښام پورې مړ شم پیسې مه راکړم دا چې تا دپاره ښه دی اوس پکې قلارې مټې کاڼو سره غومبر تواوه نه خیر دی ما مه وژنئ ما مه وژنئ